که لاسوهنې وي آی سی سی به د افغان کرکټ بورډ خپل غړیتوب واخلي. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر. طارق زیان صدیقی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین د دغه ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکی تاج ملک عالم وایي د کرکټ بورډ په اجرایه چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لورې مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی عالم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان کرکټ بورډ څخه خپل دایمي غړیتوب واخلي. د نړۍ ټول کرکټ بورډونه له سیاسته خپلواک دي او باید ترې لرې وي. که د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی ته دا معلومه شي چې حکومت د افغان کرکټ بورډ په ټولو چارو کې مداخله کوي نو دا یو خطرناکه مسله ده او کیدای شي موږ ان له بندیز سره مخ کړي. دا اوس چې کومه هڅه د عاطف مشعل له لورې روانه ده دا د کرکټ پرمختګ لپاره نه ده بلکې دوی خپلې شخصي عقدې پالي. تاج ملک عالم د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکی تاج ملک عالم تاج ملک وایي د کرکټ بورډ غړي باید بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړن لارې وټاکي. خو دوی ادعا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي بورډ په اجرایه چارو کې د لاسوهنې ترڅنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید صایم او دولت احمدزي دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پور کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشعل له لورې ځنډول شوی دی او ان د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره یې په خبرو یاد کسان مجرمان بللي او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تاج ملک عالم وایي ښاغلی عاطف مشعل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسؤلینو په توګه راولي او ان په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ازادي راډیو له عاطف مشعل سره په اړیکه نیولو بریالی نه شوه خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ غړی ضیاء الحق مرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پرېکړه سیاسي او عقده‌يي نه بلکې د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی مرخیل ویلي و چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا نندارې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شوه کړې. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومن وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي. د افغان کرکټ بورډ هیڅ مشر به پیدا نه کړي چې هغه د په خپله وړتیا راغلی وي. ټول د سیاسي اړیکو او خپلولیو نه په استفادې دغه مقام ته رسېدلی دي چې د همدې کار پایله تاسې ګورئ چې په کرکټ بورډ کې د بې اعتمادۍ فضا د کارکوونکو مشرانو او لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده او اداره شړېدلې ده. ښاغلی مومن له حکومته غواړي چې کرکټ بورډ له سیاسته لرې وساتي او داسې کسان یې د مسؤلینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري. نو خوږو کتونکو، تاسو د تاج ملک دغې نظریې ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظریه شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.